حضرت ابن شهاب رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې دنه پښتنه وشو په باره د شطرنج کې، یعنی شطرنج لوبي مبارک کې دنه پښتنه وشو. دو تویل چې دا لوبه دا باطل دی، دا باطل شی، باطل لوبه ده او الله جل شانو باطل نه خوښوي. نو دیو جنا دین اجتناب پکار دی محترم مسلمانانو ورونو. او دارنګي یو روایت کې راځي چې په شطرنج باندې لوبه کوونکي ته ملعون ویل شوی دی. ملعون هغه سړی چې د الله د رحمت نه لرې وي. محترم مسلمانانو ورونو دغه روایت مشکات شریف دویم جلد کې را نقل شوی دی. نو لہذا موږ او تاسو له پکار دی چې داسې لوبې ونه کړو چې هغه باطل وي، یا داسې لوبې ونه کړو چې هغې کوونکي ته ملعون ویل شوی دی. لہذا شطرنج، دارنګ لډو وغیره دا لوبې دي چې دې مبارک کې احادیثو کې منع راغلې ده. علما چې کومه خبره کوي تاسو د هغه منئ. علما د خپلې خېټې نه خبره نه کوي، امر بالمعروف والا د خپلې خېټې نه خبره نه کوي. هغوی چې تاسو له کومه خبره کوي نو هغه منئ، ځکه علما دي. نو لہذا شطرنج یا لډو په نوم باندې یا هغه لوبې چې د مسلمانانو بچي د کاره وباسي، مکتب او سکول نه د کاره وباسي، قماربازیانې پې کوي، غلط کارونه کوي، هلته نور فحش کارونه په هغه ځایونو کې کېږي، هغه دوکانونو کې. لہذا د اسلامي نظام دغه مسئولیت دی چې هغه ځایونه چې هلته ناروا کارونه کېږي، قمار کېږي وغیره، یا هغه لوبې چې د شرع خلاف وي، هغه د اسلامي حکومت دا وظیفه ده چې هغه بند کړي او هغه دوکانونه بند کړي چې د مسلمانانو بچي هغه ځای ته لاړ نه شي او خپل تعلیم وکړي او ځانونه د ګناهونو نه بچ کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.